السلام علیکم ګرانو کتونکو ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ جوړي. زه یم جاوید خان. ګرانو کتونکو د برازیل هیواد بشردوستانه ویزو ته که څوک وغواړي چې نوې نوملیکنه وکړي نو تازه جزئیات څه دي؟ ګرانو کتونکو د دغې ویزې لپاره اوس مهال کومو اسنادو ته اړتیا ده؟ تاسو باید کوم ډول اسنادونه ولرئ چې د برازیل هیواد بشردوستانه ویزو لپاره نوې تازه او همدغه اوس نوملیکنه وکړئ. همدغسې ګرانو کتونکو کوم کسان کولی شي چې د دغې ویزو لپاره نوملیکنه وکړي؟ همدغسې ګرانو کتونکو اوس مهال د دغې ویزو د اپلای کولو لپاره کوم اسنادونه نوي شوي دي؟ تاسو باید کوم اسنادونه له ځانه سره ولرئ تر څو چې دغې ویزو ته اپلای وکړئ؟ او ګرانو کتونکو آیا دغه ویزو لپاره اوس مهال نوملیکنه کیږي که نه کیږي؟ نو دا او د دغسې نورو پوښتنو مکمل او تازه جزئیات په همدې ویډیو کې زه تاسو سره شریکوم. خو مخکې له دې نه خوږو دوستانو چې د مکملې ویډیو په طرف لاړ شو، که چیرې تاسو زموږ دغه یوټیوب چینل ته نوي یاستئ مهرباني وکړئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او همدغسې ګرانو کتونکو ورسره خوا کې د بیل یا ګړنجۍ نشان کېکاږئ او هلته بیا آل انتخاب کړئ تر څو تاسو زموږ له نوي او تازه ویډیوګانو نه په وخت سره خبر شئ. ګرانو کتونکو که له ویډیو نه م څه ناڅه معلومات ترلاسه کړه، له ویډیو نه م څه زده کړه، ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. ګرانو کتونکو په تازه څیړنو کې او د برازیل هیواد د کنسلګرۍ او د سفارتونو لخوا چې تازه کوم معلومات موږ ته رارسېدلي دي، نو ګرانو کتونکو کله چې تاسو غواړئ د برازیل هیواد بشردوستانه ویزې ته نوملیکنه وکړئ نو ګرانو کتونکو تاسو سره باید دغه شپږ ډول اسنادونه ضرور موجود وي. که چیرته ګرانو کتونکو په دغې اسنادونو کې یو سند تاسو ونه لرئ نو تاسو بیا دغې ویزې ته که چیرته اپلای هم وکړئ نو تاسو ته ملاقات یا اپاینټمنټ نه درکولی کیږي او تاسو دغې ویزې ته لاسرسی نشئ پیدا کولی، بلکې تاسو کنسلګرۍ یا د برازیل هیواد سفارتونو ته د ورتللو اجازه هم نه لرئ. وګورئ ګرانو کتونکو اول د ټول نه ډېر مهم او اړین اسناد یا سند چې کله تاسو غواړئ اپلای وکړئ دغې ویزې لپاره پاسپورټ دی. تاسو باید افغاني پاسپورټ ولرئ او ګرانو کتونکو ستاسو په پاسپورټ کې کم نه کم 6 میاشتې وخت باید وي. نو دا ګرانو کتونکو اول ډول سند دی چې تاسو سره د پاسپورټ موجودي ضروري ده. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو دویم کوم ډول سند چې ډېر زیات مهم دی نو تاسو به لاړ شئ ویبسایټ ته او په ویبسایټ کې به تاسو د ځان لپاره نوملیکنه وکړئ یا اپلیکیشن به ډک کړئ او ګرانو کتونکو تاسو سره باید ستاسو د اپلیکیشن دغسې فارمټ موجود وي چې په دې فارمټ کې ګرانو کتونکو ستاسو عکس باید لګېدلی وي، امضا باید شوي وي، لاندې برخه کې ایمیل او ستاسو د موبایل نمبر لیکل شوی وي او هغې نه وروسته ګرانو کتونکو دغه ورقه باید تاسو ځان سره سکین کړئ. نو ګرانو کتونکو دی دویم شرط دی، که چیرته دغه ورقه هم تاسو سره موجود نه وي نو تاسو که چیرته کنسلګرۍ یا د برازیل سفارتونو ته اسناد ولګئ نو ستاسو اسنادونه مس ډاکومنټ راځي او تاسو ته د دغې ویزې چانس نه درکوي. ګرانو کتونکو دریم سند چې ډېر زیات مهم دی او هغه نوی او تازه د سفارتونو او د برازیل د کنسلګریانو لخوا نه د دوی په سایټونو کې په ویب پاڼو کې خپور شوی دی. که چیرته یو افغاني پاسپورټ والا کس یا یو افغاني تابعیت والا کس وغواړي چې د برازیل بشردوستانه ویزې ته نوملیکنه وکړي نو ګرانو کتونکو کوم یو هیواد نه چې دوی غواړي چې خپله ویزه پراسس کړي نو ګرانو کتونکو دوی باید هماغه هیواد ته ویزه ولري، قانوني ورتلل ولري. چې ګرانو کتونکو د مثال په ډول که چیرته تاسو غواړئ چې په پاکستان کې اسلام آباد کې د برازیل هیواد بشردوستانه ویزه ترلاسه کړئ نو تاسو باید پاکستان ته قانوني انټري کړې وي او تاسو سره د پاکستان هیواد ویزه باید موجوده وي. همدغسې ګرانو کتونکو د ویزې په خوا کې که چیرته تاسو پاکستان، ایران یا کوم بل هیواد ته ورځئ د برازیل هیواد د ویزې اخیستلو لپاره نو هلته به ستاسو په پاسپورټ کې انټري یا دخولي او خروجي چې ورته وي هغه هم باید وال شوي وي او ګرانو کتونکو د هغې ثبوت هم باید ستاسو په پاسپورټ کې موجود وي. د مثال په ډول که هغه کسان غواړي چې د افغانستان نه پاکستان ته لاړ شي په ویزه باندې نو د دوی هغه انټري هم ضروري ده، دغه انټري هم تاسو نه په سفارت کې غواړي. ګرانو کتونکو دا زموږ سره څلورم نمبر سند شو. راځو پنځم نمبر سند ته چې هغې ته عدم مسؤلیت یا کرایمینل ریکارډ ویل کیږي. ګرانو کتونکو کرایمینل ریکارډ یا عدم مسؤلیت تاسو په رسمي بڼه هم کولی شئ چې
چې که چېرته په افغانستان کې موجود یاستئ وزارت داخلې ته لاړ شئ او هغې نه دغه سند له ځان سره جوړ کړئ. که چېرته ګرانو کتونکو تاسو لاسرسی نه لرئ نو تاسو کولی شئ چې دغسې یو ورقه جوړه کړئ ګرانو کتونکو او په دې کې د دې خبرې تاسو صفایي وکړئ ګرانو کتونکو چې تاسو په افغانستان کې هیڅ ډول جرمي سابقه نه لرئ، جرم نه لرئ، نو ګرانو کتونکو دغه ورقه هم تاسو ته کار کوي. خو که چېرته ګرانو کتونکو دغه ورقه تاسو په قانوني ډول باندې جوړ کړئ نو ګرانو کتونکو ستاسو د اسنادو صفایي ښیي او بیا تاسو ته دغه ویزا زر پراسس کیږي. ګرانو کتونکو دغه کرایمنل ریکارډ باندې زموږ یوټیوب چینل کې بله ویډیو شته، تاسو هغې نه کولی شئ چې دغه ویډیو وګورئ او ځان لپاره په دغه طریقه باندې کرایمنل ریکارډ هم جوړ کړئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو راځو 6 نمبر سند ته چې هغه د مصارفو یا د ډیکلیریشن ورقه ده. دغه ورقه ګرانو کتونکو تاسو ثابتوي چې که چېرته تاسو غواړئ چې د برازیل هیواد ته په بشردوستانه ویزه باندې سفر وکړئ نو ویزه خو ګرانو کتونکو د برازیل هیواد فری ویزه ده، تاسو ته 6 میاشتنۍ سټیکر ویزه درکوي چې ستاسو په پاسپورټ کې لګولی کیږي. خو د برازیل هیواد ته نور مصارف همدغسې ګرانو کتونکو د جاز ټیکټ دا به تاسو پخپله کوئ چې د جاز ټیکټ نن سبا د برازیل هیواد ته 1100 یا 1050 ډالرو پورې مصرف لري. نو د دې لپاره ګرانو کتونکو هم تاسو باید دغسې یو ډیکلیریشن منظمه ورقه جوړه کړئ. که چېرته ګرانو کتونکو دغه ډیکلیریشن په ځای باندې تاسو د ځینې آیروې نه لکه د مثال په ډول قطر آیروې شوه همداسې نور آیروې وي ګرانو کتونکو هغې د نه ځان لپاره ریزرف آیر ټیکټ بوکینګ او هوټل بوکینګ جوړ کړي نو تاسو لپاره به لا سهولت شي. خو که چېرته ګرانو کتونکو تاسو دفتن د هوټل بوکینګ او یا د جاز ټیکټ بوکینګ نشئ کولی، ریزرف ورقه نشئ جوړولی نو تاسو غواړئ چې صرف ځان لپاره د کنسولګرۍ اپاینټمنټ واخلئ او هغې نه وروسته بیا هغه ورقې په قانوني بڼه جوړ کړئ ځان لپاره. نو تاسو لپاره دغه ورقه هم کاپي ده ګرانو کتونکو. تاسو ګرانو کتونکو دغسې یو ورقه هم ځان لپاره جوړولی شئ او له دې نه هم کار اخیستلی شئ، په دې باندې هم تاسو ته اپاینټمنټ راځي. ګرانو کتونکو دا هغه 6 ډوله اسنادونه چې ما تاسو سره شریک کړه. که چېرته تاسو دغه 6 اسنادونو کې یو سند هم ونه لري نو تاسو ته د برازیل هیواد په کنسولګریانو یا سفارتونو کې اپاینټمنټ یا ملاقات وخت نه درکولی کیږي. ګرانو کتونکو اوس د دې لپاره چې دغه سندونه مونږه تایید کړو چې آیا واقعیت هم دغه سندونه غواړي نو ګرانو کتونکو دغه معلومات د کوم ځای نه راغلي دي نو زه دلته کې راځم ګرانو کتونکو او له دې برخې نه په پاکستان کې چې کوم د برازیل هیواد د کنسولګرۍ سایټ دی او هغوی چې کوم معلومات شریک کړي هغه هم د تاسو سره شریکوم. دلته راځو وګورئ ګرانو کتونکو دغه سایټ دی، دلته کې هغه کسان چې د برازیل هیواد ویزا غواړي نو ګرانو کتونکو هغوی دلته کې وګورئ دغه اسنادونه ټول اچولی دي. نو تاسو ته اول ډول سند چې دی پاسپورټ مهم دی. همدغسې ګرانو کتونکو CNIC که چیرې تاسو تذکره ولرئ نو تذکره هم ضروری ده، د هغې یو کاپي یا اصلي هم ځان سره باید سفارت ته ویسئ او یا هم ایمیل کړئ. همدغسې ګرانو کتونکو اوریجنل بانک پی پیمنټ تاسو به ګرانو کتونکو د خپلو مصارفو سټیټمنټ یو بانکي سټیټمنټ هم جوړوئ. خو که چېرته ګرانو کتونکو وی نه لرئ د افغاني اتباعو لپاره نو بیا هغوی صرف تاسو نه د هوټل او همدارنګې د جاز د ټیکټ بوکینګ ورقه غواړي. همدغسې ګرانو کتونکو اوریجنل ویزا هغه ویزا چې تاسو پاکستان ته پې تګ کړی وي د هغې اصلي باید هم تاسو سره موجوده وي. همدغسې ګرانو کتونکو ان کیس اف لاس اف پاسپورټ دغه یو سند چې دی دا د افغاني اتباعو لپاره نه دی ځکه چې ګرانو کتونکو دغه ډول الکترونیک پاسپورټ افغانستان نه لري، دا د نورو هیوادونو لپاره دی. همدغسې ګرانو کتونکو یو بل سند یادونه دلته هم شوې ده که چېرته تاسو غواړئ چې فیملي یا کورنۍ ویزه واخلئ د ټول فامیل لپاره ویزه واخلئ نو میریج سرټیفیکیټ او یا ګرانو کتونکو نکاح خط چې ورته وایي دغه سند باید هم له ځانه سره ولرئ. همدغسې ګرانو کتونکو کله چې تاسو اپلای کوئ نو ستاسو تصویر ته هم ضرورت دی او دغه تصویر اندازې دلته کې لیکلې ده او د تصویر بیکګراوند هم باید سپین وي. همدغسې ګرانو کتونکو د دغې سایټ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې اچولی، هغې نه تاسو پې کلیک واخلئ او راشئ دلته کې خپله هم پلټنه وکړئ. دلته کې وګورئ ګرانو کتونکو هغه ماشومانان چې عمرونه یې د 18 کلو نه کم وي که چېرته هغوی وغواړي چې د برازیل هیواد بشردوستانه ویزې یا نورې ویزې ترلاسه کړي نو د هغې لپاره هم ګرانو کتونکو دغه شرایط دي، دغه اسنادونه باید دوی له ځانه سره ولري. نو ګرانو کتونکو همدغسې که چېرته تاسو راشئ په دې ویب سایټ کې لاندې
څه ناڅه پیسونه هم ذکر شوي دي، خو دا د تجارتي ویزو لپاره دي او هغه کسان چې غواړي تجارتي ویزې ترلاسه کړي نو ګرانو کتونکو هغوی کولی شي چې له دغې ریټونو نه هم استفاده وکړي، په دغې ریټونو باندې ځان پوه کړي. که چېرته دوی تجارتي ویزې اخلي نو باید په کنسلګرۍ کې څومره فیسونه تحویل کړي. نو ګرانو کتونکو دغه د برازیل هیواد د بشردوستانه ویزې تازه جزئیاتو ګرانو کتونکو ډیری هیوادوالو دا پوښتنه کړې چې دغه پروسه اوس لنډمهاله بنده ده، خو بنده نه ده، ولې په دې باندې کار روان دی. خو خبره دغه ده چې د دوی دغه لیستونه ډک شوي دي. تاسو بیا هم کوشش وکوئ په ورځ کې 2 ځلې 3 ځلې ایمیل واستوئ. کله چې ستاسو کنسلګرۍ ته ایمیل ولیږل شو نو هغې نه تاسو ته اپاینټمنټ راځي او چې کله تاسو ته اپاینټمنټ یا ملاقات راغی نو بیا تاسو کولی شئ چې دغه ویزا ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کړئ. نو دا و ګرانو کتونکو د برازیل هیواد بشردوستانه ویزو په اړه لنډ تازه او نوي معلومات. ګرانو کتونکو تر څو چې موږ تاسو ته همدغسې یوه بله نوې معلوماتي ویډیو جوړو تر هغه وخته پورې له تاسو نه اجازه غواړم. ګرانو کتونکو ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ښه وخت، الله پامان.